امیر سالار صاحب وایي چې د پښتنو بچي چې لوی شي نو ویزه ګوري دوی څه خبر وي چې په زور ځان له لانجه ګوري د پښتنو بچي چې لوی شي نو ویزه ګوري دوی څه خبر وي چې په زور ځان له لانجه ګوري د پښتنو بچي چې لوی شي نو دوبۍ ته راشي ځان غلامان کړي د عربو غلامۍ ته راشي مثال چې جاله د مرغۍ ورانه شي مزه د دوی د زندګۍ ورانه شي جاله ویزه د سعودي وکړي پلار په بچي باندې تادي وکړي ګیره او برېت یې لا راغلې نه وي څه زندګي هډو لیدلې نه وي د بېوسۍ د لاسه کور پرېږدي څومره په ګرانه باندې مور پرېږدي د بېوسۍ د لاسه کور پرېږدي څومره په ګرانه باندې مور پرېږدي د عربیانو مزدورۍ له راشي څومره اوږدې مسافرۍ له راشي د کلي ژوند خو د خانانو ژوند د کلي ژوند د نوابانو ژوند د بل وطن د ژوند قصه شروع شي بس لنډه دا چې عجیبه شروع شي څلور پنځه میاشتې کار نه وي د عراق کې ناست وي یې روزګار نه وي لکه یتیم غوندې حیران ناست وي هر وخت خپه وي په خفګان ناست وي لکه یتیم غوندې حیران ناست وي هر وخت خپه وي په خفګان ناست وي دلته خو ګرانه مزدوري ده صیبه دلته بلا خواري ده صیبه د بل د ژیب نه چې نوټګی وباسي لکه د زړه نه چې لوګی وباسي زاړه قرضونه یې په سر پراته وي بلا غمونه یې په ځیګر پراته وي چې پسې نور د چا ودار وکړي قرض یا ستا او یا د پلار وکړي چې پسې نور د چا ودار وکړي قرض یا ستا او یا د پلار وکړي بیا د قصاب سره د اړۍ له لاړ شي د چا په خوله لاړ شي کپنۍ له لاړ شي هلته چې څو میاشتې خواري وکړي دا غریب هلته مزدوري وکړي دغه ظالم ترېنه پیسې ونیسي لکه په هاړ کې چې روژې ونیسي دلته مری له زندان راشي په بېوسۍ ورله خفګان راشي د زورورو زور اوبه که خدایه د ظالمانو زور قابو که خدایه د زورورو زور اوبه که خدایه د ظالمانو زور قابو که خدایه چې د مزدور نه مزدوري نه نیسي چې د مزدور سړی خواري نه نیسي دغه بچی واپس تیرې ته راشي د ارمانونو مخبرې ته راشي دلته یې ختمه اقامه شي خدایه په سر یې بیا جوړه غویمه شي خدایه کپیل وایي زر کوه ریالونه راوړه کپیر وایي زر شه درهمونه راوړه کپیل وایي زر کوه ریالونه راوړه کپیل وایي زر شه درهمونه راوړه او مال کپیل پسې جوال بان کي لکه مهیل چې څوک په جال بان کړي څو ورځې پس یې اقامه ختمه شي څو ورځې پس یې هم ویزه ختمه شي بس د سوچونو سره سر شي سړی چې مسافر شي در په در شي سړی بس د سوچونو سره سر شي سړی چې مسافر شي در په در شي سړی د زړګي وینې خفګان وخوري د مخ هډوکي یې تاوان وخوري دلته په یو دوه کې حیران شي سړی چې وس په کومه لار روان شي سړی دلته په یو دوه کې حیران شي سړی چې وس په کومه لار روان شي سړی د ژوند قصه څه عجیبه پاتې شي بلا غمونه یې په زړه پاتې شي د ژوند قصه څه عجیبه پاتې شي بلا غمونه یې په زړه پاتې شي خپلو بچو له څه روزګار شروع کړئ په خپل وطن کې ورله کار شروع کړئ چې د پردي وطن څوکۍ نه خلاص شي د پردي ښار د غلامۍ نه خلاص شي نورې ویزې په اباسین لاهوشه نورې قصې خو دې په سین لاهوشه نورې ویزې په اباسین لاهوشه نورې قصې خو دې په سین لاهوشه پښتونه روغه مستقبل جوړ کا خپلو بچو له یو متل جوړ کا چې نن نه پس به نه ویزه کومه نه به دا خوشې شان قصه کومه امیر سالار درته احوال ووایو امیر سالار درته احوال ووایه ښه یې په ځیر ښه په کمال ووایو ښه یې په ځیر ښه په کمال ووایو ښه یې په ځیر